اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته، ټولو پښتنو ته، ټولو انسانانو ته د زړه له کومې سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څه ضروري خبرې چې دا تحریک په حواله سره هم او نورې هم داسې د خلکو د ولس د مطالباتو په اړه هم او چې څومره هم داسې ضروري خبرې وي کوشش به کوم چې یې پرې نږدم او په ټولو باندې خبرې وکړم. تر ټولو ناول په نارت وزیرستان چې کومه د څو میاشتو نه بدامني روانه ده او پرون هم پیښه شوې ده او نن هم پر ازمک یوه واقعه شوې ده چې پکې زخمیان شوي دي. پر ازمک د دغې کلکه غندنه کوو، مزاحمت کوو او مزاحمت به هم کوو. په دې خاوره باندې د جنګونو مخالف یو، په دې خاوره باندې د دماکې کولو چې ترهګر یې کوي مخالفت یې کوو، او چې عام خلک یې کوي، چې فوج یې کوي، چې څوک یې کوي هم موږ یې مخالفت کوو. په داسې صورت چې د نارت وزیرستان خلکو 4 کاله داسې تیر کړل چې آی ډي پیز وي او دوی خپل وطن په دې نیت پرېښوده چې د پاکستان فوج ورته ویل چې موږ به تاسو ته امن راولو. هغه 4 کاله د آی ډي پیز ژوند تیر کو، واپس راغلل خو امن رانغی. هغه ټارګېټ نو الله دې وکړي امن راشي، او چې څوک شر جوړوي دلته الله دې هغه تباه کړي. لنډې کوتل چې کومه واقعه نن شوې ده، ټیک ته انساني غلطي به کېږي، خو په دې فاټاک چې دومره په سپیډ یا داسې ټایپ ډرایوینګ چې کوم مونږ لیدلی دی دلته د آرمي، هغه ډېر خطرناک وي. هر وخت دا خطره وي چې خلک پرې ووایي نن یې یو بچی پرې وهلی دی. داسې ډرایوینګ نه دی په کار، ډېر خیال په کار دی د دغې عوامو. او بله خبره د پی ټي ایم د سټرکچر په حواله سره څه هم په ډېرو علاقو کښې دا کار شروع دی او په ځینې علاقو کښې شروع کېږي، خو دا یو ټولو ته خواست دی چې چېرته هم سټرکچر جوړېږي هغې باندې نظر ساتئ. هسې نه چې کوم کسان مونږ ټاکلي دي هغې یا ځینې انساني غلطي وشي یا کیدای شي څوک قصدن غلطي وکړي. داسې کسان چې هغه د پښتون قام ډېر خیرخوا وي خو هغه په دغې سټرکچر نه لرې پاتې شي. په دې باندې ډېر نظر ساتئ چې څوک هم داسې کس لرې پاتې نه شي، بلکې نږدې ور پاتې شي او د دغې سټرکچر حصه جوړ شي چې څوک هم پاتې نه شي. نو دغه خبره باندې هم یو ډېر لوی غه پکار دی. او وروسته به زه د الیکشن په حواله سره هم خبره کوم او د کور کمیټې په حواله سره به هم خبره کوم چې نو یو څو خبرې ضروري دي چې هغه مونږ اول وکړو. هغه یو خو دا ده چې مونږ کوم کسان راخلاص شول د اډیاله جیل نه، هغو ویل چې تر 5,000 کسانو پره دلته قیدیان وو، 3,500 لږ بږ پښتانه وو. که چېرته داسې کسان وي چې هغه د غربت د واجې په دې نظام شخ شوي وي او وکیل نشي نیولی، نو هغې د زموږ د پی ټي ایم سره رابطه وکړي، موږ به ورته
مفت وکیل فراهم کوو د پی ټی ایم سره بلا ډېر وکیلان دي ښه ډېر دي ښه کافي دي الله د دوی ژوندي لري الله د دوی آباد لري دوی د قام دپاره دغې شي ته تیار دي چې په مفته به د دوی هغه کیسونه لړاو کوي د دغې مطلب دا نه دی چې موږ مجرم سپورټ کوو بلکې هغه خلک چې یعنې دومره جرمونه نه دي کړي خو مخالفین یې غټ خلک دي او دوی یې پرې نیولي دي او یو غلط هغه ورسره روان وي د چا سره نو هغې چې چا سره غلطي کیږي نو هغې د انصاف دپاره موږ دا کار کوو دا نه ده چې ټولو سره به غلطي کیږي خو که د چا سره کیږي او بیا د چې کوم په امارات کښې په متحده عرب امارات کښې او په سعودي عرب کښې ډېر پښتانه او نور خلک هلته جیل ته بوځي لږ معمولي غلطي چې هم ځینې وشي بیا دوی دا مسافر جیل ته بوځي بیا څه درک نه لري او بیا چې هغه کله د خپل ملک سفیر یې امبیسیډر یې نه سپورټ کوي نو هغه بیا ډېر وخت هغه جیلونو کښې پروت شي هلته هغه کوي نو دغې وجه باندې یعنې سره موږ به هغه اواز اوچتوو د دغې دپاره او نیټ کار نه کوي صرف یو منټ نیټ کار نه کوي نو دغې دپاره چې کوم په بهر ملکونو کښې غدي هلته قیدیان دي موږ به همیشه اواز اوچتوو چې د پاکستان سفیر د کوم هلته هغه د دغې دپاره یعنې خامخا د دوی سره کوآپریشن وکړي تعاون دې وکړي او که نه یې کوي موږ به د اواز د دوی باندې پریشر ضرور راولو او بله خبره د روانور چې سبا په 4 تاریخ باندې روانور په باره کښې دا موږ اورېدلي دي چې انسداد دهشتګردي کوټ ته دی پیش کیږي او هلته د ضمانت خبرې روانې دي د څه شي ضمانت دی جیل ته اول خو دا جیل موږ منو نه ده چې کوم یې کور ورته دی کړی دی بیا پې د پاسه د دغې نه ضمانت کیږي زموږ معلومات دا دي چې دوی په دې عبوري حکومت سره دته شا لار جوړوي او وباسي یې او ښه پروټوکول ورکوي اوس یې هم ورکوي بیا به بیخي د ملک دا هم وباسي او ښه لار به ورکړي دا کله هم موږ نه ورسره منو که کله هم دا دوی وکړل موږ به ډېر سخت ریزسټنس ورته شو کوو د سخت مزاحمت به کوو دغې فیصلې او دا به کله هم دا خلک ورسره ونه مني انشاءالله بله یوه خبره ملګرو په خپل منځ کې چې سره پې پوه یو چې تنقید هر چاته اجازت موږ د دغې شي بیخي غیو جوګیو چې هر څوک د تنقید کی دا معاشره د تنقیدي وي موږ د ځان نه فوجیان نشو جوړولی موږ د ځان نه طالبان نشو جوړولی موږ د ځان نه دلته چې کوم ځانونه خدایونه جوړ کړي د پاکستان ادارې ISI نشو جوړولی چې دا مطلب څوک به پرې تنقید نشي کولی یا چې څوک تنقید کوي هغه به ډېر غټ جرأت تمله تړي نه عام انسانان چې څوک هم څرنګه تنقید کوي هغه د دوی حق دی او د دوی د تنقید جواب ورکول هم د دوی حق دی او په ښه انداز په ښه اخلاق سره یې جواب ورکول دا د دوی حق دی او دا زمونږ هم انسانیت دی خو څه خلک په پی ټي ایم کښې دننه داسې دي چې هغه څه کم دي لږ څو کسان دي خو هغه په سوشل میډیا باندې دوی یو ماحول جوړوي چې هغه داسې بلا جواز تنقیدونه کوي چې هغه کار بیا داسې ولې نه وشو هغه کار بیا داسې ولې نه وشو په هغه کښې بیا څوک دي را دي شي په دغې پی ټي ایم چې کوم کار هم چې چاته ښه ښکارېږي مثبت کار وي ښه کار وي په معاشره باندې ښه اثر لویږي هر چاته اجازت دی را دي شي د پی ټي ایم طرف نه موږ د پلیټفارم طرفه مکمل اجازت ورکوو چې راشه دا ښه کار ته وکړه که زمونږ وس نه راسېږي ته زمونږ لاس جوړ شه ته زمونږ پښې جوړ شه ته زمونږ ملګری شه چې هغه کار وکړو
چا ته هم دا مشکله نه ده. آزاد سړی هر ځای چې کښېنم هر سړی راتللی شي. دومره خلک چې راتلی شي په دې کښې د خدای داسو ګیله هم نه کوي چې زه مطلب ورته رسېدلی نه شم. څوک دي چې تر اوسه پورې موږ ته رسېدلی نه شي یا موږ سره مېلاوېدلی نه شي. نو دغه دوی ته غه دی. خو که بیا خامخا خلکو ذهنونه شکوک و شبهات صرف پیدا کولو کار کوي، موږ څه نه ورته وایو. هر سړي خپل غه دی. خو زموږ دا انسانیت دی چې که خیر غواړي، که پی ټي ایم امن غواړي، دا ټولو ته غواړي. که څوک په دې خاوره د پی ټي ایم مخالف دی، هم هغو ته موږ امن غواړو، هغو ته ژوندون غواړو، د هغو هم د قامي حیثیت برابر ساتل غواړو، د هغو هم د چې څومره دلته یعنې یو یونټي اتفاق ته د هغې خیال ساتل غواړو. او چې څوک حمایتیان دي هغه خو دي ولاړ، هغه خو دغه انسانیت ول کار کوي. نو دغه باید مثبت خلک مونږ پیدا کړو او هغه سپورټ کړو. او یو بله خبره د الیکشن او کور کمیټي نه اول زه زر کې کول غواړم. چلو یو ځل د الیکشن او کور کمیټي باندې خبره کوو. د اول ورځې نه د پی ټي ایم موقف دا جوړ شوی، تیر شوی، ویل شوی، لیکل شوی او په هر حالت چې دی چې پی ټي ایم غیر پارلمانی قومي تحریک دی. مطلب یې دا دی چې پی ټي ایم بدلته یعنی د سیاست کې چې جلسې به هم کوي، جلوسونه به هم کوي، هر شی به کوي، خو په پارلمنت ته به نه ځي. پارلماني پارټۍ ډېرې شته دی، بس هغه کافي دي. اوس تر اوسه پورې پی ټي ایم نه چاته ټیکټ ورکړی دی، پی ټي ایم نه چاته انتخابي نشان ورکړی دی، پی ټي ایم نه ځان د انتخاباتو دپاره رجسټر کړی دی. بیخي کره خبره ده، سپینه خبره ده او شوچه خبره ده. خو پی ټي ایم د دلته آئیني حقوق د چا نه وړي. ووټ اچول د هر چا آئیني حق دی. پی ټي ایم په چا هم پابندي نه لګوي چې ته چاته ووټ ما اچوه. چې چاته هم څوک هم چې پی ټي ایم خوښوي، د پی ټي ایم ملاتړ کوي، هغوی ټولو ته دا اجازت دی چې چاته ستا خوښوي ووټ ورکه. دا د پی ټي ایم په بنیادونو نه، ذاتي په خپل دی چې څوک خوښ وي هغې ته ورکه. پی ټي ایم په بنیاد باندې نه څوک ووټونو ته درېدلی دي، نه څوک ووټونه غواړي او نه د دغې اجازه شته ده چې او خپل څوک ووټونو ته درېدلی دي. دا د آئیني حق دی چې څوک هم ووټ ته درېږي، دا د هر چا آئیني حق دی. دا آئیني حق پی ټي ایم د چا نه وړي. لویه خبره ده که څوک درېدي. څه زموږ ملګري په پی ټي ایم شی چې زموږ ډېر نږدې غړي وو، هغه هم ووټونو ته درېدلي دي. دا د دوی آئیني حق دی چې ودرېدل. نو یو خو دا د ووټونو په دور شي، دا د ووټونو په وخت شي، هغه مطلب لیا هم نه دي، فارغ هم نه دي. او بل د پی ټي ایم هم دا موقف دی چې موږ یعنې پارلماني سیاست نه کوو. بیا دا کسان د څوک هم ووټونو ته درېدل د پی ټي ایم ملګري وو، هغه موږ کښېنول. د دوی په خوشحالي باندې، د دوی په مرضي باندې، د دوی په خوښه باندې دا فیصله دوی وکړله چې تاسو دا وکئ چې یعنې تر هغې پوره موږ د کور کمیټې نه وباسئ چې تر څو پوره انتخابات نه وي شوي. یو خو دغه ده چې موږ دغه خلک خپل هم مصروف و دلته، او بله د پی ټي ایم چې کوم غیر پارلماني حیثیت دی هغه باندې به هم خراش نه راځي. دا زموږ د ټولو، زموږ هم او د دغې کسانو چې کوم انتخابات د ټولو په خوښه باندې خبره وه. په دا باندې څوک هم نه دي خفا، نه دوی خفا دي، نه زموږ څوک کسان خفا دي. دا پی ټي ایم غیر پارلمانی دی او هغه حیثیت هم پاتې دی. او دا کسان بېشکه د پی ټي ایم ممبر هم دي، د پی ټي ایم کارکوونکي هم دي، هر شی دي. خو فلحال د انتخاباتو پر دوی د کور کمیټې حصه نه دي، ځکه چې که دوی د کور کمیټې حصه هم جوړ شي
بیا لږ دا خبره مشکله ده چې بیا به څنګه وایي چې دا غیر پارلماني تحریک دی. نو دا د پی ټی ایم اصولي فیصله وه، په دې باندې نه څوک خفه دي او هغه په خپل ځای باندې ده چې دا به د کور کمیټې څه نه وي. او بله خبره چې کوم د الیکشن حوالې سره د چا مسایل دي باید هغه د هم حل شي. د فاټا خلک ډېر د خپلو علاقو نه لرې ځینې د آی ډي پیز لکه اورکزی خلک اوس په کوهاټ او په دغې ځایونو ښه اوسېږي، نو هغې غریبانو لپاره څه ده وکړي چې هلته هم نه ورته جوړوي پولینګ سټیشن. هغې ته موږ خو دا وایو چې هغې ته د فیسیلیټیز میلاو شي په خپل ځای باندې. ووټ چې څوک اچوي واده چوي چې چاته اچوي څوک ودرېږي، موږ په کار نه ساتو، بس چاته د مشکلات هم نه وي پکښې. موږ خو دومره هم وایو خپل چې چا څه غوي هغه د وشي. نور د پی ټي ایم خپل د پارلماني سیاست سره هیڅ تعلق نشته دی. دا د ظاهروي چې نه چاته ټیکټ ورکړی دی نه څوک سپورټ کوي. تر اوسه پورې زمونږ زه د پی ټي ایم ریپرزنټیشن کوم، تر اوسه پورې زمونږ د خولې نه دا چا نه دي اورېدلي چې تاسو پلانکی سپورټ کوئ، پلانی سپورټ کوئ، پلانی سپورټ کوئ. ډېرو خلکو به پی ټي ایم سپورټ کړی وي، نن به الیکشن کوي، موږ دا نه دي چې تاسو هغه سپورټ او چې پی ټي ایم یې تر څو پوره سپورټ کړی دی. ډېره مننه، لوی کار دی. او ځینې ملګري نامونه راغلي وو لکه عبدالوحید چې هغه وټونو ته نه دي درېدلي او نامونه یې هلته یو ځای چې منشن شوي وو، نو هغه خو بیخي درېدلي هم نه دي، هغې خو هېڅ مسله نشته دی. دا خبره په دغې ځای باندې ده. بیا د سټرکچر جوړول آسان کار نه دی، ډېر مشکل کار دی. او بیا هم درته وایم په دې کښې چې کومه علاقه ته یعنې کوم کسان تللي دي تشکیل یې شوی دی د سټرکچر جوړولو دپاره، بیا خواست کوو چې هغې سره ډېر کومک وکړئ، هغه پوه کوي ستاسو د علاقې په هر شي باندې. بس دا سټرکچر به تاسو جوړوئ، دا د څه ضد هټدرمي په بنیاد چې بیخي جوړ نه شي. په دغه ټول مونږ یو ځای وو، د خپل منځ چې کینه بوس چې بیخي ختم وي، ډېر لوی زړونه وي چې څوک هم داسې کار کوي چې هغه په ذاتي یعنې د نفرت په بنیاد کوي، هغه باید زموږ سره تاسو شریک کړئ چې موږ هغه خوشحال کړو چې ذاتي ضدونه او دغه بنیادونه چې ونه چلیږي په هر ځای چې د ښه کښلي انداز باندې وشي. او بله خبره دلته د بې اتفاقۍ پیدا کولو دپاره په مختلف ځایونو کښې د پاکستان آرمي مختلف افسران لاړ شي یو کلي ته چې تاسو خپله مسله راته وښیئ، هغه به درته حل کړو. نور په د نورو پښتنو سره ستاسو څه کار دی؟ یعنې د خلکو غیر سیاسي جوړول، د خلکو غیر قامي جوړول، د خلکو بې اتفاق جوړولو دپاره دا ډېر لویه او اهمه پیشقدمي ده د دوی چې یو علاقه ته وایي چې ستاسو مسایل به حل کړو، په نورو پښتنو ستاسو څه کار نه. هغه ته ټیک ټاک وایي چې د پښتونخوا په کوم ګوټ چې هم زما پښتون ته مسله وي هغه زما مسله ده، هغې سره به زه کلک ودرېږم. بیخي ستا دغه چې کوم طریقه واردات دی چې ته ما داسې بې اتفاقوې یعنې ډیواید اینډ رول چې هغې نه مې ځان ته تقسیم کړي چې ستا به خپله مسله در حل کړم، په هغې بل ورور باندې ساړي مه دا بیخي د چا سره مه منئ. او یو لویه خبره او بیا خبره او زما د خبرو په هر خبرو کښې هغه خبره چې په خپل منځ برداشت ولرئ، صبر ولرئ. پی ټي ایم که څه هم نشي کولی دا خو د ضرور وکړي چې د خپلې معاشرې نه شدت پسندي ختم کړي. دلته چې یو په یو پارټي کښې وي، بل په بل پارټي کښې وي چې مخالفې پارټي بیا لاس نه سره ورکوي. تاسو به داسې نه کوو. که د پی ټي ایم څوک مخالف وي دی چې کنځلې هم کوي ستاسو ته دا حکم دی تاسو غاړه ورکوئ ځکه هم چې ته هم زما د خاورې ورور یې، زه چې څه غواړم د خاوره ته تا ته هم غواړم، ځان ته هم غواړم، راشه سره پوه به کړو. هغه چې دلیل هم نه مني، هغه چې څه هم کوي، تاسو په خپل پښتنو ورونو سره به نه جګړې کوئ، نه به ورسره ضد ساتئ، د پی ټي ایم په بنیادونو به قطع نه ساتئ او بیخي مطلب نه دی په کار. دا د مینې غږ دی، دا د وروروالۍ غږ دی، دا د اتفاق غږ دی چې څومره هم مینه وروروالی او اتفاق پکښې پیدا کولی شي د هغو کوشش کوئ. یو کس هم د بې اتفاقۍ ته مه پرېږدئ او کار لوی کار دی او هر سړي ته په کار دی. په داسې علاقه به وي چې هلته به نه زموږ سټرکچر جوړ وي او کسان به وي، هغو کسانو ته په کار ده چې کار شروع کړي،
هلته د خپلو مشرانو ډېر لوی قدر وکړه، د سپین ږیریو، د علماو، د ټولو لیډرانو د دغې قدر کوئ. هلته ورځئ دوی که څه هم خیالات لري هغې پروا مه کوئ. تاسو خپل هلته ورځئ، خپله پښتونولي، خپل ګبن قایم و دایم او استقامت ولرئ. چې ډېر نه پوهېږئ هم دومره ورته وایه چې د قام اتفاق خو دی هغه خو زه نه خرابوم، هغې کښه ولاړ یم. نور که ډېر عقل دی که هوښیاري دی په هغه کې دی چې زه نه شم پوه، خو په اتفاق اتحاد پوهېږم چې هغه کښه فایدې شته دی. نو دغه خبره ضروري ده چې هلته په کلي علاقو کښې هغه خپل کار کوئ. چې څوک مخالفین دی هغې سره کښېنئ، هغې سره خبره کوئ چې دغه زمونږ مرام دي. د دوی چې کوم دلته د دروغو پروپیګنډا کړې ده چې بیا هغه ده بیا دغه ده، یعنې دا د ملکي ادارو خلاف خبرې کوي. وروره چې ملکي ادارې ظلم کوي نو خو یاره دا مخالفت نه دی چې زمونږ عام کسان وجلي شوي دي، بمبارې شوي دي، په هغه کښې زنانه یې مړې کړي دي، سپین ږیري یې مړه کړي دي، 1400 مشران مړه شول، زمونږ هر یو ښار ښې دماکې وشولې. دا زمونږ ډېر لوی مخالفت نه، زمونږ سره جنګ بو، مونږ خو صرف د هغې جنګ او زیاتی مخالفت کړلی نو هغه به نه کوو. چې چا مړه کړي یو د هغې نام به نه اخلو، د بل چا به اخلو. نو دغسې خو کېږي نه، دومره منافقت خو کولی نه شو چې دومره سپینې سپینې خبرې کوو. نو منافقت څه له وکړو؟ صرف بیا زمونږ علاقه کښې د ځینو خلکو ته یو پیغام دی، مونږ خو که امن غواړو هم ټولو ته یې غواړو، خو یعنې چې څوک هم دلته په دې خاوره ده که زمونږ مخالف دي که زمونږ په حق شي هغه ټولو ته یې غواړو. خو تا ته په کار ده چې ته کله د دغې پي ټي ایم جاسوسي څوک کوي د چا سره یې کوي؟ داسې خلکو سره چې بیخي په د خپله پښتو ژبه ورسره پوهېږي هم نه. هغه ورور، هغه تربور، هغه کلیوال چې ستا په غم او ښادي جوړ وي د هغې جاسوسي به داسې خلکو ته کوې چې هغه به نه د کلي وي نه د علاقې، نه بیا دا ژبه وي نه بیا دا څه شی وي، د خپل کلي علاقې به پرې خروئ. نو دغه هغه ته په کار ده چې په دې خبره ځان پوه کړي دا زموږ وطن دی او دغه هغه به کېږي. نو الله دې تاسو ټول آباد لري او انشاءالله چې کوم کسان تجربه لري موږ به کوشش کوو چې تنظیم سازي هم هغه کسان وکړي، د هغې ډیوټي مو هم لګولې ده، خو بیا هم د اولس ډېره غټه مرسته په کار ده. او باقي شوه د جلسو خبره، د غورځنګ خبره، او دا به انشاءالله چې په راتلونکې جلسه کښې وینئ چې پي ټي ایم څومره مضبوط شوی دی، او دا به وینئ انشاءالله ښه مضبوط دی. صرف سټرکچر د دې نور مضبوطوالي دپاره په دې باندې بالکل په دې مضبوطوالي باندې میخونه لګول کلکولو دپاره چې ښه کلک وي د سټرکچر دغه به وي جوړیږي. بیا به جلسې هم وي، بیا به جلوسونه هم وي، او د دغې اتفاق او اتحاد په بنیاد به موږ په خپل کلي علاقو کښې چې څومره هم سوشل ریفارم چې ورته وایي، یعنې اخلاقي اصلاحات چې وي هغه چې څومره کېږي هغه به کوو. دا پښتون کا معاشره به نرمل کوو. دا چا شدت پسنده جوړه کړې ده، دا چا دومره ده چې هغې یعنې موږ ته چې وایي چې 24 ګنټې د پښتانه پې کوي چې انډیا ورته ویلي وي چې ما سره داسې خلک چې 12 ګنټې دماغ کار نه کړي، نو هغه ورته وایي چې زموږ سره پښتانه دي چې 24 ګنټې دماغ کار نه کړي. نه، زموږ دماغ الحمدلله کار کوي. دا ایکسټریمیست، دا د شدت پسند نظریې چې زموږ دماغ کار نه کوي، کوي به ولې به نه کوي؟ دلته موږ خپل راتلونکي نسل ته جنګونه نه پرېږدو، هغې ته بدې خبرې بد تاریخ نه پرېږدو، لوی تاریخ، ښه تاریخ، ښکلی تاریخ دا به ورته جوړوو. ښه به په خپل علاقه کښې دا اخلاقي او د هر قسم اصلاحاتو کوشش هم کوو، او هر قسم د پښتون مسله چې زموږ په قومي اتفاق اتحاد حل کېږي هغه به هم حل کوو. الله دې تاسو ټول لوی لري، آباد هم لري، او هغه تیز هو، یعنې تیز دې وي، دا جدوجهد دې تیز وي. او دا ملګري هم کړي دي نور په کراچۍ کښې چې کوم پرون د جبران ناصر سره شوي دي، دا قابل مذمت دی. د په هر وخت چې د مظلوم قامونو دپاره اواز اوچت کړی دی، بحثیت مظلوم قام پښتون به هم د داسو خلکو کله به هم نه هېروي. زموږ سره هارونه خو نشته دی، غریب قام او غریب تحریک لري، خو خراجت سین پیش کوو جبران ناصر ته هم د دوی په شان نور ټولو ملګرو ته چې هغه دا کار کوي.
او زمونږ ټول کارکوونکي هغه که د تحریک مشران پې خبر دي او که نه دي خبر، خو چې دوی د تحریک دپاره مثبت کار کوي هغې ته سلام کوو. او چې څوک یې یعنې بېدلیله مخالفت کې الله دې وکړي چې هغه دلیل ته راشي، هغه پوهه ته راشي. او الله دې تاسو ټول آباد لري، الله دې تاسو ټول خوشحال لري. چې څه هم مسله وي موږ ناست یو په والله زه فیسبوک چې ګورم صرف یې دغې دپاره ګورم چې ټول ملګري ووینم د دوی خیالات څه دي، د دوی د خیالاتو مطابق بیا راشو او خبرې هم کوو، فیصلې هم کوو. په کوم ځای چې هم چې ستاسو خیالات ستاسو سوچ موږ ته میروي د هغې مطابق به موږ فیصلې کوو. دا قامي تحریک دی، د قام خبرې به وي، د قام د خلکو مشورې به وي، دا هر شی به وي. الله دې تاسو ټول آباد لري. ډېره مننه.